د ماشومتوب ورځې وې، کلیوالي ژوند و. زه او غوټۍ به د کلي په میدان کې له نورو ماشومانو سره په لوبو کولو لګیا وو. خو له ماشومتوبه مې له غوټۍ سره د زړه مینه وه چې کله به غرمه سوه، د غوټۍ مور به غوټۍ ته غږ کړ: غوټۍ راځه، غرمه ده، د ډوډۍ وخت ده، ګرمي هم ده. خو غوټۍ به ما ته ویل: فرهاده راځه چې ځو کور ته. ما به د غوټۍ لاس په لاس کې ونیوه: نه، زموږ کور ته به ځو. مور ته دې ووایه چې زه له فرهاده سره ځم. وختونه وه تېرېدل. یوه ورځ ما ته غوټۍ وویل: فرهاده، سبا زه له خپلې مور سره د ماما کور ته ځم. څو شپې هلته کوو. خو په ما باندې ځمکه سور تبخۍ سوه. ما ویل: کله بیا راځې؟ خو غوټۍ سبا لاړه. ما به هر وخت له موره پوښتنه کول: مورې، غوټۍ څه وخت راځي؟ مور به مې ویل: څو شپې کوي، راځي بیرته. څو ورځې بعد مې د کلي له ماشومانو سره لوبې کولې. ناڅاپه دلاور غږ وکړ: فرهاده! غوټۍ راغله. له خوشحالۍ په ځان پوه نه شوم. ورغلم او غوټۍ مې له لاسه ونیوه. غوټۍ څومره ډېرې شپې دې وکړې، باور وکړه، ډېر مې یادېدې. غوټۍ ویل: زما هم یادېدې. څو ورځې بعد د ژمي موسم و. ملا صاحب په مسجد کې د کلي ماشومانو ته سبق وایه. ما غوټۍ ته ویل: ته ولې سبق نه وایه؟ غوټۍ ویل: وظیفه مې نشته. ما ویل: راځه له ما سره په ګډه وظیفه وایه. ویل یې: سمه ده، سبا به ځو. سهار وختي و، د لمر ختو وخت و. مور مې راباندې غږ وکړ: فرهاده، جګ شه. غوټۍ په دروازه کې نارې وهي، وایي: راځه چې سبق ته ځو. له خوبه را جګ شوم. مور مې وویل: ودرېږه، مخ ومینځه. بیا ملا صاحب درته وایي چې په ناپاکه مخ راغلی یې. مور د تناره له غاړې سره په ګرمو اوبو راته مخ ومینځه. زه او غوټۍ مسجد ته لاړو. د غوټۍ اوله ورځ وه. زما 4 ورځې وتلې وې چې سبق مې وایه، خو له الف تر ښې پورې رسېدلی وم. له غوټۍ سره مې بیرته له الف نه وظیفه شروع کړه. دواړه به یوه وظیفه ویله. د ژمي تر پایه مو وظیفه خلاصه کړه. ژمی تیر شو. ما او غوټۍ د کلي له ملا وظیفه وویله. د پسرلي اولې ورځې وې. کلي ته له نږدې ښوونځي خط راغلی و. محترمو کلیوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. بعد السلامه، تاسو ته ښه معلومه ده چې علم په هر مسلمان نارینه او ښځینه فرض ده. نو له تاسو محترمو هیله کیږي چې هر څوک 7 کلن ماشومان په ښوونځي کې داخل کړي. یو به د اسلام شریعت په لاره برابر سي او بل به په ګران وطن ته د خدمت جوګه شي. ماښام و، پلار مې له مسجده راغی. زما له مور سره مشوره وکړه. ویل: فرهاد به ښوونځي کې داخل کړو. خدای جل جلاله مهربانه ده، یا به معلم سي، یا به انجینر، یا به ډاکټر. په موږ خو هسې هم تېره شوه. ژوند مې ټول په پردي مزدوري او روزانو کې تېر شو. خیر ده، په اولاد به مکتب ووایو. مور مې ورته ویل: ډېر ښه خبره ده. سهار که خیر حتما فرهاد بوځه او په ښوونځي کې داخل کړه. سهار سو، کلیوالي ژوند و. چای مو وخوړ. پلار راته ویل: فرهاده، ښوونځي ته به ځو چې داخل دې کړم. سمه ده پلار، زه ځم. غوټۍ ته وایم چې مامې پلار مکتب ته بیایي. سملاسه مې مور راته ښایسته جامې واغوستې، شنه کالي، د چرمو واسکټ، نوې خولۍ راته په سر کړه. ویې ویل: زویه، چې ښایسته ښکارېږې. روان سو ښوونځي ته. له کلي ګڼ ماشومان نور هم راغلي. زما نږدې ملګری دلاور هم و. په اوله ورځ په ښوونځي کې داخل سوم. اوله ورځ وه چې معلمانو ټولو ماشومانو ته کتابونه او کتابچې ورکړې. ما ته هم 3 کتابونه، 2 کتابچې، 1 قلم او پنسل راکړ. ډېر خوشحاله سوم. 10 بجې وې. له ښوونځي د کور طرف ته روان سو. ما هم منډې راوهلې. بیرته کلي ته راغلم. اول لاړم، د غوټۍ د کور لرګینه دروازې ته مې څنګ ورکړ او خلاصه مې کړه. د غوټۍ مور وویل: فرهاده، څه کوې؟ له مکتبه راغلم. هو، ته هم مکتب یې سوې؟ هو، نن مې پلار مکتب کې داخل کړم. غوټۍ راغله: فرهاده، کتابونه یې درکړل؟
ما وویل هو دا کتابونه دي، دا هم کتابچې او قلم. ته راسه غوټۍ په دې کې څنګه عکسونه دي، انار، مڼې دي او نور ډېر شیان دي. پرېږده یې، ته راسه زه په قلم درته په تندي باندې خال کېږدم. د غوټۍ په تندي مې ورته په شنه قلم خال کېښود او په لاس مې ورته د ساعت په رقم ساعت جوړ کړ. د غوټۍ په تندي مې ورته په شنه قلم خال کېښود او په لاس مې ورته د ساعت په رقم ساعت رسم کو. غوټۍ ته مې وویل غوټۍ راځه چې زموږ کور ته ځو، مور به مې راته انتظار کوي چې څومره ناوخته سو. په یوه لاس کې کتابونه او کتابچې نیولې وې او په بل لاس مې د غوټۍ لاس ونیوه او روان سو. زموږ د کور لرګینه دروازې ته مې څنګ ورکړ او نیمه خلاصه سوه. غوټۍ تېره شوه، هسې نه چې دروازه درپسې رابنده شي. اول غوټۍ لاړه، بیا ورپسې زه کور ته ننوتم. مور مې د کور د دهلیز له وره راووتل، جارو یې په لاس کې و. فرهاده زویه راغلې؟ ومې ویل هو مورې. هی هی هلکه څه درته ووایم، تر کور له مخې د غوټۍ کور ته لاړې؟ غوټۍ دې هم له ځان سره راوسته؟ ومې ویل هو مورې. غوټۍ ته مې کتابونه او کتابچې او قلم ورښکاره کړل او خال مې هم ورته کېښود. مور مې وخندل، سر یې وښوراوه. هی شیطانه ماشومه، هلکې ستا اوس بې غوټۍ یو ساعت نه تېرېږي، ستا وخت چېرته ده؟ راځئ کور ته لاړو. کتابونه مې د کوټې په پلاستیکي فرش باندې ګزار کړو. مور زه ډېر وږی یم، ډوډۍ غواړم. مور راته وویل سهار دې هم ناشته په نیمۍ کې پرېښوده. غوټۍ ته ورغلی، ورشه په دسترخوان کې مې درته غوړه ډوډۍ ایښې ده. ورغلم، په نباتو غوړه ډوډۍ مې راواخیسته او له کتابچې مې قلم راواخیست. غوټۍ راځه ډوډۍ به هم وخورو او نور خالونه او ګلان هم در جوړوم. مور راته غږ کړه فرهاده ودرېږه. مور مې د پخواني لرګین صندوق دروازه خلاصه کړه، یو چاکلیټ یې ماته او یو هم غوټۍ ته ورکړ. خوشحاله سو. غوټۍ راځه د کلي منځ لوبې کوو. مور مې غږ راوکړ فرهاده سر بیرته راسه چې پلار دې راځي، غرمه ده، بیا درته ښکنځل کوي. ښه مورې بیرته راځم. د لرګینې دروازې شاته کېناستم، پښې مې وغځولې، په نباتو غوړه ډوډۍ مې وخوړه. د غوټۍ په لاسونو مې ګلان او په مخ نور خالونه هم کېښودل. وختونه وه تېرېدل. د ښوونځي په 4 صنف کې وم او نمره هم وم. سهار به مې د صف مخې ته حمد شریف هم وایه. کال تېر سو، بیا هم د ژمي موسم راغی. بیا هم د کلي د مسجد د سبق وختونه راغلل. غوټۍ هم څه غټه سوې وه. ما هم په مسجد کې سبق وایه. غوټۍ هم خو جلا. ما د قرآن کریم 4مه سپاره او غوټۍ هم اوله ویله. له سبقه بعد به د کلي ماشومانو ته د لمانځه او اوداسه فرضونه او نور دیني ښوونې ویلې. چې سبق خلاص و ما 6 کلمې ویلې او غوټۍ د لمانځه فرضونه. خو له غوټۍ سره 2 ملګري نورې هم وې. ملا صاحب ورته غږ وکړ انجونو راسئ. غوټۍ او ملګري یې ورغلې. ښه وایاست د لمانځه دننه څو فرضونه دي؟ نه د غوټۍ زده وه نه د ملګرو. ملا ورته په قهر سو. تمامه ورځ مستی کوئ، سبق نه زده کوئ چې ډب نه ادب نه. ملا صاحب د بالښت له شا تر پلاستیکي فرش لاندې لښته راواخیسته. اول یې غوټۍ ته وویل ونیسه لاس. غوټۍ په یوه لاس کې سپاره او بل لاس په سینه نیولی و. له ویرې لړزېده. ملا صاحب وویل ونیسه لاس، کنې بیا دې پر سر وهم. غوټۍ هم داسې وارخطا ولاړه وه. ورغلم، ملا صاحب خیر د سبا به یې زده کړې. هغه وویل هلکه ته لاړ شه، بیا تا هم په لښت وهم. ملا صاحب غوټۍ ویریږي مه یې وهه. ملا صاحب نه ښه. ملا صاحب د غوټۍ په ځای ما 2 لښتې وه. غوټۍ وویل نه ما په لښت وه. ملا صاحب هم حیران سو، سر یې وښوراوه. وایي ځه نن دې خلاصه یې. د مسجد ملا سر وښوراوه. ځه نن دې خلاصه یې.
خو سبا ته به حتما د لمانځه فرضونه زده کوې. سمه ده ملا صاحب. زه او غوټۍ له مسجد را روان سو. د کور طرف ته د کور په لاره مې غوټۍ ته وویل: غوټۍ، د لمانځه فرضونه دا رقم چې سبا ته یې زده کړې بیا هم لا په کار کېږي. تکبیر ده، قیام ده، قرأت ده، رکوع ده او سجده ده، آخر قاعده ده او په سلام سره وتل له لمانځه څخه دي. حتما یې زده کړه. که یې زده نه کړې بیا دې ملا صاحب په لښتو وهي. زما په تا باندې ډېره خوا بدېږي. د غوټۍ د کور دروازې ته راورسېدلو چې د غوټۍ پلار راووت. هلکه څه کوې؟ ورته مې ویل: له سبقه راغلو کاکا. غوټۍ ته مې د لمانځه فرضونه ورښودل. ملا صاحب ورته وویل: که یې سبا ته زده نه کړې بیا دې په لښت وهم. د غوټۍ پلار غوټۍ ته په قهر سو. ویل: ځه لاړ شه کور ته، زه خپله درته سبق زده کوم. فرهاده، ته هم غوټۍ ته سبق مه زده کوه، ته خپل زده کړه کوه. غوټۍ پرېږده. ما ویل: نه کاکا، زما سبق زده ده، ښوونځی هم وایم، په ښوونځي کې اول نمره یم. د غوټۍ پلار وایي: اول نمره یې؟ که لسم نمره یې؟ خپل سبق وایه، په خلکو کار مه لره، پوه سوې؟ ناهیلې کور ته راغلم. مورې، ما غوټۍ ته سبق زده کاوه، خو پلار یې راته داسې وویل. مور مې راته وویل: د غوټۍ پلار سم سړی نه دی، خو مور یې ښه ښځه ده، پروا نه کوي، ته مه خفه کېږه. وختونه وه تېرېدل. د ښوونځي په 8م صنف کې وم. غوټۍ هم غټه سوه، خو چې سهار به تلم ښوونځي ته، غوټۍ به مې خامخا لیدله. مازدیګر هم کال تېر سو. پسرلی راغی. پلار مې راته وویل: فرهاده زویه، له سرمعلم سره مې خبرې کړې ده، تا د ښار په لیلیه کې داخلوم، ځکه چې دلته نیمه ورځ ښوونځی وي او نوره ورځ بیکاره ګرځې. هلته به دې داخل کړم. الله جل جلاله مهربانه دی، نور به هم لایق سي. زړه خو مې له کلي او غوټۍ یو ساعت هم نه صبرېده، خو د پلار خبرې ته نه سم ویلی، ځکه پلار او مور هیڅ وخت د اولاد په تاوان او ضرر خبره نه کوي. ومې ویل: ښه دی پلاره، سمه ده. پلار مې د ښار په لیلیه کې داخل کړم، خو هره جمعه به راتلم کور ته. غوټۍ به مې لیدله. د اوړي ورځې وې، توتان پاخه وه. زه هم په جمعه کور ته راغلی وم.